چا تپوس کړی ده چې یو سړی د زکات پیسې دي ورسره، نو په هغې باندې لارې کې کویه ویستلی شي که نه؟ نه، د زکات په پیسو باندې جومات کې نشي لګولی، مدرسې کې نشي لګولی، په آبادۍ کې کویه پې نشي ویستلی، په لاره کې جومات کې پې کویه نشي ویستلی. زموږ فقهای کرام فرمایي علامه شامی رحمه الله چې زکات کې شرط دا ده چې دا به یو مسکین له لاس کې ورکوي، دا مال دا به مسکین له لاس کې ورکوي چې هغه قبض کړي. په زکات کې قبض شرط ده، او جومات کې چې لګي لارې کې پې کویه وباسي نو دا خو چاته مسکین ته په لاس کې نه ځي که نه. لہذا دغه مال چې ته وایې زما زکات وشي نو زکات په دې اله ادا کېږي چې دا مسکین ته په ګوتو کې ورکړي، او مسکین یې قبض کړي نو ستا زکات په ادا شي. او که نه د زکات په مال باندې د کویه وویستو په لارې کې، یا د جومات کې چاندې کې ورکې، یا د مدرسې کې په آبادۍ کې ورکې، نو بیا د زکات نه ده شوې. او یا د یو مالداره له ورکې، تا ته ښه پته ده چې دا مالداره ده او هغه له دې ورکې، زکات دې نه ده شوې. یا د یو غیر مسلم له ورکې، ذمي له، غیر مسلم چې مسلمان نه وي او تا هغه له زکات ورکو، تا ته پته ده چې دا مسلمان نه ده او زکات تی ولا ورکو، نو زکات تی نه ده شوی. ما درته وي د زکات لپاره فقهای کرام فرمایي شرط دا ده چې هغه به مسکین له په لاس کې ورکوي، هغه مال چې هغه یې قبض کړي هله به د زکات کېږي. او چې نه هسې دې په لاره کې ولګولو، یتیم خانه دې پې جوړه که، پل دې پې جوړ کو، لاره دې پې جوړه که، او ته وایې چې ما زکات ورکو، نو زکات تی نه ده شوی. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.